خواږو لیدونکو سلام ستړي مشئ پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني ویلي د حکومت مهم لومړیتوب د افغانستان اقتصادي وده د سولې تامین او ځان بساینه ده. هغه ویلي د ملي دسترخوان او امنیتي میثاق په څیر د ملي برنامو پلي کېدل چې د خلکو په مشارکت اجرا کیږي افغانستان د هدف ته نږدې کولی شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې غړو ته په خطاب کې ویلي د ملي دسترخوان پروګرام ردول په دې معنی نه ده چې نړیوال بانک د اړ ایستل شي دا پیسې نورو پراختیایي پروژو ته ځانګړې کړي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان بهرنیو چارو وزارت معینانو په 3 اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا، سوداګرۍ او ترانزیت، پانګونې او ګمرکونو، د انرژي لیډ او ریل پټلۍ جوړېدو، روغتیا او کرنې په اړه خبرې کړې دي. دا غونډه د ازبکستان په کوربتوب ترسره شوه. ارګ وايي 15 کاله وړاندې د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 21 برابره وه، خو اوس د وارداتو کچه د صادراتو پر وړاندې 7 برابرو ته راښکته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویاند نصرت رحیمي وايي د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په مرګ ګواښلی دی. هغه زیاتوي اندرابي ورته ویلي و که خوله دې خلاصه کړه د خوشحال سادات په برخلیک به دې اخته کړم. د کړکېچ نړیواله ډله وايي د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ د دوحې هوکړې تر لاسلیک وروسته تمه وه د سولې بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل شي، خو د یادې هوکړې تر لاسلیک 4 میاشتې وروسته هم دا دی په دې برخه کې اغېزناک ګامونه نه دي پورته شوي. د بېلابېلو امنیتي راپورونو پر بنسټ په کندهار، بلخ، فاریاب او غزني ولایتونو کې د افغان پوځ عملیاتو کې 88 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. هند کې د افغانستان سفارت مسؤلین وایي هند ته د افغانستان د صادراتو کچه 530 میلیونه ډالر زیاته شوې چې دا د تیرو کلونو په پرتله 21% زیاتوالی ښایي. دوی زیاتوي په تیرو 2018 او 2019 کلونو کې د صادراتو کچه 415 میلیونه ډالر وه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي کابل سرینا هوټل له 2010 کال څخه تر اوسه پورې د دغه هوټل د اجارې د نه ورکولو له درکه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت 168 میلیونه ډالر پوره وړی دی. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو څېړنیز راپور کې ویلي په ټوله نړۍ کې د کووډ-19 ناروغۍ او قرنطین له امله 40 میلیونه ماشومان له لومړنیو زده کړو محروم شوي دي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره وايي د روان لمریز کال د چنګاښ میاشت کې د 8200 واګونو په مټ 4,94,300 ټنه سوداګریز توکي هیواد ته وارد شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له سپوټنینګ اژانس سره په مرکه کې ویلي هیواد یې له سعودي عربستان سره خبرو ته چمتو دی او دوی غواړي له یاد هیواد سره دوستانه اړیکې ولري. د پاکستان حکومت د اسلام آباد ستر عدالت ته درخواست ورکړی دی چې د جاسوسۍ په تور کې سزاوار کړي. هندوستاني کلبوهشن یادیف ته د وکیل مقرر کړي. د پاکستان حکومت وايي یادیف ته د اپیل حق یې د انصاف د نړیوال عدالت د غوښتنو سره سم دی. په همدې حال هندوستان ویلي که یاد هندي وګړی پاکستان اعدام کړ نو دا به ورته ګرانه تمامه شي. قدرمنو کتونکو دا او د دې مهال مهم خبرونه تر بیا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.